اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. مرګرو څنګه یې ښه ټیک ټاک؟ امید لرم چې ښه به یې او ژوند ته به تازه او په دې سختو حالاتو کې به د ژوند نه مزې اخلي. مرګرو داسې یو ځای ته راغلي یو چې نعیم شاکر صاحب خوا ته راغلي یو، د هغه نه به خوندور شعرونه اورو او تاسو ته به د فیسبوک په پاڼه باندې درلیږو. نو شاکر صاحب په پروګرام کې راته هرکلي او په خیر علي. ډیره زیاته مننه ستاسو چې زما خواله رالی. الله مو قدر وکړه چونکې زه په خپل عادت یم به د خلکو پسې ځم او پروګرامونه ترې کوم نه چې تاسو به ما ته داسې عجیبه غونته ښکاره شوه یاره په ما پسې هم لاس راځي. خو دا ستاسو مینه ده، ډېره زیاته مننه مه کومه. ستا سره چې دا کم ملګري دي دوی هم ډېره زیاته مننه. څه شعرونه به درته ووایم چې ستا د راتلو په انتظار ډېره موده ووته، ستا د راتلو په انتظار ډېره موده ووته او زما د ستړي ارمانونو جنازه ووته او د مخ بشره به مې بیا داسې غمځپلې نه وي. هلکان یعنو دا غزل درته ځکه وایم چې د مخ بشره به مې بیا داسې غمځپلې نه وي او لږې مودې لکه د زړه نه مې هغه ووته. ډېر زبردست شاکر صاحب دا بیا وایي. مننه. د مخ بشره به مې بیا داسې غمځپلې نه وي لږې مودې لکه د زړه نه مې هغه ووته. ډېر زبردست. او چې جنتیم بشم که یاره دوزخي بشم، چې جنتي بشم که یاره دوزخي بشم او په ځنکدن کې مې د خولې نه ستا نامه ووته. ډېر زبردست. مننه. او غریبې چېرته دې د ژوند مزو ته پرېښې نه یم، غریبې چېرته دې د ژوند مزو ته پرېښې نه یم، په ما دا ټوله زندګي ساجیبه ووته. ډېر زبردست. دا بیا ووایه شاکر صاحب. مننه. غریبې چېرته دې د ژوند مزو ته پرېښې نه یم، په ما دا ټوله زندګي ساجیبه ووته. د سترګو سرو به درته څه وایم خو دومره ده چې د سترګو سرو به درته څه وایم خو دومره ده چې بېګا مې بیا د چا یادونو سره شپه ووته. ډېر زبردست. مننه. د سترګو سرو به درته څه ووایم دومره ده چې بېګا مې بیا د چا یادونو سره شپه ووته. نعیم شاکر یې د الله نه په دعا کې غواړي، نعیم شاکر یې د الله نه په دعا کې غواړي او جومات کې ناست دی ټوله شپه یې په مانځه ووته. مننه. یو غزل به درسره بل هم شریک کړم. دا غزل نه مخکې درته یو دوه درې شعر وایم چې د غربت او مجبورۍ په دام کې ګیر یم، درتلی نشم لیونی په دام کې ګیر یم. ډېر زبردست. نه سکون شته نه آرام شته نه خوبونه، د نشې خورمه ګولۍ په دام کې ګیر یم. ډېر زبردست شاکر صاحب. مننه. او یو درې شعره نور دي چې لرې مې د ځانه په هنر ساتي، هسې مې په تمه کې اکثر ساتي. ډېر زبردست. دا بیا ووایه شاکر صاحب. مننه. لرې مې د ځانه په هنر ساتي، هسې مې په تمه کې اکثر ساتي، ولې به زړګی زمانه نه تښتئ سترګو کې سبل شانتي اثر ساتي. ډېر زبردست. ولې به زړګی زمانه نه تښتئ سترګو کې سبل شانتي اثر ساتي، او څو کلونه وشو چې هغه نشته نعیم مو د لا هغسې ګودر ساتي. مننه. دغه غزل درته وایم چې زه د دنیا د ستمونو قصه چاته وکړم، زه د دنیا د ستمونو قصه چاته وکړم، په زور زمانه د مینې خوږ جانان اخلي، د انسانیت د دایرې نه بهر وتی انسان د بېګناو خلکو خون څومره ارزان اخلي. ډېر زبردست. مننه. او لږ فکر وکړه د انسان دی بدذاتۍ ته ګوره، لږ فکر وکړه د انسان دی بدذاتۍ ته ګوره، ګناه په خپله وکړي نوم بیا د شیطان اخلي. او ګرځم کوڅه په کوڅه خیر د خپلې مینې غواړم، ګرځم کوڅه په کوڅه خیر د خپلې مینې غواړم، کچکول زما مات کړي هم مانه یې تاوان اخلي. او چې د پښتو په نوم میدان ته یې دانګلې نه وي، چې د پښتو په نوم میدان ته یې دانګلې نه وي، هغه زلمې به ځان ته نوم څنګه د ځوان اخلي. ډېر زبردست. بیا ووایه شاکر مننه. صاحب. چې د پښتو په نوم میدان ته یې دانګلې نه وي، هغه زلمې به ځان ته نوم څنګه د ځوان اخلي. ډېر زبردست. نعیم شاکر د یار غم مې اساسه ده ټوله، نعیم شاکر د یار غم مې اساسه ده ټوله، غم زما د خوشحالۍ د رقیبان اخلي. ډېره مننه. مننه. بس یو درې څلور د لنډ بهر شعرونه سره شریکومه په ترنم کې. ارشاد ارشاد. او داسې دي چې مینه کې تاوان کوه، مینه کې تاوان کوه، مینه کې تاوان خوښه د جانان کوه، خوښه د جانان کوه، خوښه د جانان دومره زورور نه یې، دومره زورور نه یې، یاره د اسمان کوه، یاره د اسمان کوه، یاره د اسمان دا سوکړه به ختم شي، دا سوکړه به ختم شي،
تمه د باران کوه تمه د باران کوه تمه د باران کوه. ډېر زبردست شاکر صاحب. تای قدر نه کوو تای قدر نه کوو اوس پسې ارمان کوه اوس پسې ارمان کوه اوس پسې ارمان بل ته ګوته مه نیسه بل ته ګوته مه نیسه فکر د خپل ځان کوه فکر د خپل ځان کوه فکر د خپل ځان دا نیم به خاورې شي دا نیم به خاورې شي فکر د دې ځوان کوه فکر د دې ځوان کوه فکر د دې ځوان مینه کې تاوان کوه خوښه د جانان کوه خوښه د جانان. ډېر زبردست ډېر زبردست. نیم شاکر صاحب ډېره مننه ستا د وخت د راکولو. یو جهان مننه او ښاد آباد او بریالي اوسئ او داسې یو دوه درې شعره درته نور هم شریک کړم نو ډېره مزه به راځي. دوه درې شعره نور چې خلک هوښیار شو د خانانو بیګارونه نه کوي په ټوک ډوډۍ پسې اوس ټوله ورځ کارونه نه کوي. ډېر زبردست. خلک هوښیار شو د خانانو بیګارونه نه کوي په ټوک ډوډۍ پسې اوس ټوله ورځ کارونه نه کوي. اوس په چا باندې هم شپه نهاره نه تېرېږي. سحر وختي د مزدورۍ له ډېر خوبونه نه کوي. ډېر زبردست. سحر چې پاسه مزله ستړې مزدورۍ له ځمه سحر چې پاسه مزله ستړې مزدورۍ له ځمه که زړه مې ښه وي او که بد وي بدیاړی له ځمه ډېر زبردست. په دې وطن کې ګزاره مې نوره ګرانه شوله یا د سعودي یا د دوبۍ مسافری له ځمه. ډېر زبردست. څوک ورته لوبو لځي څوک ورته سیلونو لځي زه خو چې ځم د غره لمن ته شاعرۍ له ځمه. ډېر زبردست شاکر صاحب ارشاد دې بیا ووایه بیا. څوک ورته لوبو لځي څوک ورته سیلونو لځي زه خو چې ځم د غره لمن ته شاعرۍ له ځمه. بس دې تنګ شوې یم نوره مزدوري نه کومه ډېر زبردست. بس دې تنګ شوې یم نوره مزدوري نه کومه زه خپل وطن ته خپل بابا خپلې ابۍ له ځمه. ډېر زبردست. ملګرو دا ملګری راغلی دی د چینل د سبسکرایب کې د کوکو بلال جان په نوم د چینل دی. هر څوک چې د پښتو دپاره کار کوي کم لکه زه به تاسو ته دا خبر وکړم دی چې په ما پسې دلته راغلی خو دا د پښتو هغه مینه ده چې دی تر دې دمه دلته په ما پسې راغلی دی. نو د داسې خلکو قدر کوئ د داسې خلکو لکه په چینل سبسکرایب کولو په دې هېڅ هم نه کېږي. تاسو یو 2 ور وړلي سبسکرایبر له دومره دا چې یو سړي ته پې حوصله میلاویږي د هغې سره هغه کار زیار نور هم شوق پیدا کېږي او په شوق یې کوي. نو زما د خوا خو تاسو ته دغه یو ریکویسټ دی چې د دوی د چینل د سره سبسکرایب کړئ او داسې ښکلي ښکلي او په بلها ښکلو شاعرانو ملګرو پسې دوی دي پروګرامونه دې کوو. د هغې ضد د دوی ډېره زیاته مننه کومه ځکه چې دا زموږ جونیر دي موږ د دوی نه مخکې لږ په دې کار کې لګیا یو. نو چې مونږ او تاسو لاس د دوی په شا پروت دي نو دوی به ښه په درناوي دا کار کوي او هر ځای ته به ځان رسي. ډېره مننه مو کومه بلاله چې زموږ کلي ته راغلې تاسو خپل قیمتي وخت مونږ له راکړو. ډېره زیاته مننه ستاسو. ډېره مننه شاکر صاحب چې تاسو مونږ له وخت راکړو او شکریه مو ده کوم راغلم ستاسو سره چې لیده کاتو شو نو ډېر خوشحاله شوم. نو بس په دې به ستاسو نو او د بل مرګي اجازت ورو زما کیمرامین ساجد المن او ما اجازت راکړئ. الله پامان.